الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو په خدمت کې مې د قصه چار درویش یعنې د څلورو درویشانو چې کومه قصه ده د هغې درېیمه حصه درېیم قسط او درېیم پارټ مې تاسو ته راوړی دی. په تېره دوو قصونو کې تاسو د اولني درویش حال احوال واورېده چې د اولني درویش څه قصه وه. هغه خپله څه د ژوند قصه کوله، څه په هغه باندې سختې آفتونه تېر شوي. بیا د هغه د زړه مراد څه و، د هغه په زړه باندې غټ ارمان څه و چې د هغه ارمان پوره شي. نو هغه قصه تاسو واورېده. که چېرې شاته د قصو نه چا نه کتلي نو هغه ضرور ځکه وګورئ ځکه چې هغه څوک ونه ګوري نو پوهېږي نه چې یاره دا سړی څه لګیا دی. نو اوس راځو به درېیم قسط له. کله چې دغې اولني درویش خپله قصه پوره کړه او خپل چې کوم په هغه باندې څه تېر شوي هغه یې بیان کړه. نو بیا د دویم درویش نمبر شي چې یاره دویم درویش چې کوم دویم کس دی هغه خپله قصه شروع کړي او ماحول داسې ماحول دی چې تاسو ته پته ده چې کوم اولني قسط کې موږ بیان کړی چې آزاد بخت باچا چې کوم دی نو هغه راغلی او دوی ته پټ ناست و چې دوی څه قصې کوي څه خبرې اترې کوي، د دوی دا قصې دي دا خبرې اوري. پټ ورته ناست دی د یو کاڼي له یو جاښې شاته یا د څه ځای نه پناه او د دوی دا خبرې اترې د دوی د قصو ته یې غوږ ایښی دی. نو دا دویم درویش چې دی دا خپله قصه شروع کوي. د ده دا قصه به موږ شروع کوو خو د هغې نه مخکې ستاسو نومونه دي. په یو ساه په یو منډه علمه انیس خان د میرزا ډېر کلي نه په پنډۍ کې دی کار کوي، هلته ځان له دیاړي مزدوري کوي. مجاهد خان دی سجاد د شبقدر نه، بالاج اګره د سوات والا د کینیډا نه، اصغر خان او فیضان خان دي رفیع الله رحیمزی. رفیع الله ملګری وایي چې زما نوم لږ په مینه علم نو زه د ټولو ملګرو نومونه په مینه علم. رفیع الله رحیمزی دی باسط د اسلام آباد نه، شانګار خان د صوابۍ نه او انوار الحق د سعودي عرب نه. دغسې ملګري وو چې د دوی نومونه اخیستل ضرور دی. چا نومونه پاتې شوي بخښنه غواړم. اوس په قصې له راځو. نو دغه درویش خپله قصه شروع کوي. دی وایي چې زه په اصل کې د پارس بادشاه یم. دا اوس تاسو سره زه داسې د درویشانو د ملنګانو په جامه کې چې ناست یم ستاسو برابر په ځمکه باندې په وچه ځمکه باندې، خو زه په اصل کې یو بادشاه یم او د پارس بادشاه یم. دی وایي چې زما پلار زه چې کله وړوکی وم نو زما پلار د قسمه قسم تربیت د هر شي د کوم چې د هغه وخت د هغه زمانې ضرورت و، یعنې دیني او دنیاوي تعلیم دواړه. د هغې نه علاوه د اس د سورلۍ داسې د کوم نور څیزونو د سورلۍ د هغې تربیت، د هغې نه علاوه د جنګ او د حفاظت د دغې تربیت، د هر نمونه وسلې د هر نمونه اوزار کوم چې پخوا وي یعنې نیزه توره وغیره ډال د دغې هر اوزار د هر هتیار د چلولو تربیت. غرض خو چې څه فن و یا څه هنر و نو هغه یې ماته یې زده کړه. زه په هر هنر باندې ماهره شوم، د هر فن باچا شوم. او دغه درویش بیا قصه کوي چې یاره دغه د درویش چې کوم دی دغه بیا ډېر هوښیار و. ډېر کوم چې د باچایانو دپاره ضرورت وي د هوښیارتوب او په خبره باندې د پوهېدو، د ژورې خبرې پوهېدو او دوراندیش کوم ورته وایي چې یاره فکر یې د لرې پورې رسي، په هره خبره باندې د هغه فکر کار کوي. نو دغه بادشاه دغه هلک چې د ځوانۍ په عمر کې دغه ډېر دوراندیش و. د څوارلسو کالو عمر ته ورسېده نو د باچاهانو د وزیرانو په محفل کې به کېناسته د خپل پلار سره او د هغو نه به یې خبرې اترې، د هغو نه به یې قیسې میسې اورېدې. اخر دا چې د ده دا پلار وفات شو او دا باچایي ده ته پاتې شو، یعنې دی د پارس باچا شو. څه کمی په ده کې نه و. د بادشاهۍ هر خوی خصلت په ده کې و، د جنګ، د تربیت، د دنیاوي هنر تعلیم، د خبرو اترو باز کاس، د هر څه چې څه هنر و په ده کې، څه د بادشاهۍ دپاره چې څه اصول و، څه خصوصیات و، ولې چې دی د بادشاه زوی و، بل پلار وله په داسې طریقه تربیت کړی و، داسې سخته یې په اول کې تېره کړې وه چې ښه پوره برابر کړی و. بادشاهت ده ته پاتې شو. د دغې درویش چې کله دی بادشاه و نو د ده به د قصو اورېدو ډېر شوق.
پخوا به هسې په دربارونو کې د باچا په دربارونو کې یا داسې په غټو دربارونو کې به خامخا به یو قصه خوان یا یو ټوکمار به ټوکې ټقالې به یې کولې خلکو سره، یعنې یا به یې قصې به یې اورولې چې په هغې باندې به د باچا هغه وخت پاس کېده، د هغه به پرې هغه کوم چې په انګلیش کې ورته انټرټینمنټ وایي، د هغه به پرې انټرټینمنټ کېده. نو دغه شان د دغه درویش هم چې کله دی بادشاه نو د ده د قصو اورېدو ډېر شوق. یو ورځ د ده سره په دربار کې کسان ناست نو یو کس وی چې یاره زه درته د سخاوت یو مثال ښیم، داسې یو سخي سړی، یو سخي بادشاه پخوا په زمانه کې، او د هغه قصه راته کول غواړم. یو تاریخي قصه ده او مشهور سړی تېر شوی دی. د دې بادشاه ډېر شوق را بیدار شو چې یاره دا خو واقعي سخاوت خو ډېر یو بل خصلت دی چې چا په خدای په چا کې یخی او ډېر غټ صفت دی چې دی دا قصه وکړي چې دا څه نمونه دا یو سړی و سخي و. چې د چا قصه کوي چې د حاتم. نو دغې بادشاه خواز هم د حاتم نوم اورېدلی و د یو نه د بل نه د قصو پیسو. د حاتم نوم د پخوا نه مشهور دی په سخاوت باندې، په ډېر غټ سخاوت باندې. چې کله د سخاوت خبره راشي نو د حاتم نوم ورسره راشي چې حاتم چې کوم بادشاه ډېر بې انتهایي سخي و، خدای وله ډېر غټ سخاوت ورکړی. نو دغې درباري یا وزیرو یا چې کوم قصو مارو هر څوک چې یو ده قصه شروع کړه چې یاره پخوا په زمانه کې د حاتم په زمانه کې د حاتم خواته یو ملک و او دغه ملک کې دغه بادشاه نوم و نوپل. نوپل د دې حاتم سره نه لګېده او پسې ورسره نه لګېده چې دا حاتم ډېر انتهایي نیک رحمدله او سخي و. د ده د دې سخاوت او د ده د دې خویونو د لاسه د ده د دې نوم د لاسه چې په علاقه د ده دا نوم خور و، د دې نوپل د ده سره حسد پیدا شو. چې حسد یې پیدا شو سره نو د ده بل څه لاره ده ونه مونده، څه بل څه لاره ورته معلوم نه شوه. خو اسانه لار ده دا ومونده چې بس پوځ یې راجمع کړو، د حاتم په ملک باندې حمله وکړه. هر کله چې د حاتم په ملک باندې حمله وکړه، حملې لره روان شو، حاتم ته خبر راورسېد چې داسې نوپل لښکر راټول کړی دی زموږ په ملک باندې حمله کوي. نو حاتم سوچ وکړه چې یاره اوس که زه دا خپل پوځ راټولوم او د نوپل د پوځ سره یې جنګومه، خو د هغه سره به هم څوک غریبانان به پوځیان چې د چا غریبانانو کورنو وي، هر څوک چې د هر چا به خپله کوړمه وي. زما دا چې کم دی نو هم د هر کم پوځي دی یا کم چې سپایي دی زه خپله کوړمه، د چا به زوی د چا به پلار د چا به تره د چا به ورور او دا به زه اوس په مخکې کوم نو د هغه به جنګوم، نو زما دا به لګي د هغه هغه به وجني او د هغه هغه به لګي زما دا به وجني. ټولو خلکو کوړمې به ویجاړې شي، هر څه به ګډوډ شي، څه ضرورت دی هغې ته. خو ښه دا ده چې زه دا ملک په پټه پرېږدم، بس نوپل دې راشي خپل شوق به پوره کړي، دا ملک په هغه قبضه کړي، زما د اړو بادشاهي یي نه، زه به بادشاهي څه کوم، خو چې دا خلک روغ پاتې شي وینه توی نه شي. بس دغه سوچ یې وکړو او غلی غونده کې بس د ملنګۍ د درویشۍ جامې واچولې، چا ته اړو پاته ونه لګېد، خو غیب شو د هغه ځای نه. دی چې غیب شو نو خو نه بیا د سپایانو ته د حکم ورکولو څوک و، نه څوک د څه نه خبرو چې څه وکړو څه ونه کړو، ټول داسې حیرانه پاتې شو، یاره بادشاه خو چې د غیب شو نشته څوک. او په دې کې نوپل ناګهانه راورسېد، څوک تیار نه و. نو بس ټول چې کوم دی چې چا مزاحمت کوه ګرفتار شو، چې چا مزاحمت نه کوو نو هسې خو لنډه ده چې نوپل راورسېد د حاتم محل ته، د حاتم محل دربار ته راورسېد، د هغه په محل د هغه په دربار باندې قبضه وکړه. او حیران دی چې یاره نه مزاحمت شو، نه جنګ وشو، نه جدل وشو، هېڅ هم ونه شو. د حاتم د محل د هغه د دربار د هغه د تخت پورې زه راورسېدم، په هغې کېناستم، حاتم نشته، حاتم چېرته ورک. بادشاه حیرانه چې یاره دا حاتم څه چل وکړو، غیب شو، مړ دی، چېرته چا وتښته، څه شو څه نه شو. خو بادشاه ځان له دا ګمان وکړو چې ځه حاتم یېرېدلی دی وتښتېد، دغه سوچ وکړو. خو بیا بادشاه حکم وکړو، نوپل بادشاه حکم وکړو چې یاره هر چا حاتم ونیوه او مال یې راوستو، نو د هغه وخت 500 اشرفۍ به زه دله انعام ورکوم چې کوم ډېر لوی دولت و، نن سبا چې لکه سړی 50 لکه روپۍ یادي. دغه اعلان وشو
ځای په ځای په ځنګلونو کې یو خوا بل خوا دا خلک به ګرځېده د حاتم دره کې لګو. حاتم د چا په لاس نه ور. حاتم چې کوم ځنګل ته تللی و په هغه ځای کې په یو غار کې پټ شوی و. په دغه غار کې په دغه ځنګل کې یو بوډا او بوډۍ هم اوسېده. د هغو یو زړه شاندې جوپړی وه او په دغې کې به هغو خپل ژوند ګزران به یې کو او د دوی کار روزګار څه و چې دوی به ځنګل ته لاړه. دی بوډا بوډۍ به ځان له د لرګي مرګي راټول کړه. د بوډا به ترې ګېډی جوړ کړه او دغه ګېډی به بیا ښار ته به یې راوړو او په ښار کې به یې خرڅ کړه. د هغې نه به چېرته د هغه وخت څه لږې ډېرې اشرفۍ یا څه لږې ډېرې چې کومې روپۍ وې هغه به وشوې. په هغې به یې ځان له د هغه ورځ دغه ټایم ساعت خوراک به یې ځان له واخیسته او کور ته به لاړ. دغه غریبي به یې کوله. د دوی دغه وخت تېرېده. اتفاق خبره ده چې یو ورځ همدغه بوډا بوډۍ د دغه غار خولې ته لرګي راټولوي، ډکې مکې وچ ډکې راټولوي چې په کم غار کې دی حاتم پناه اخیستی دی، پټ شوی دی پکې. دا بوډۍ دې بوډا ته وویل چې څه خوشی قسمت دی زمونږ، اوس ته ګوره حاتم چېرته نشتی او که چېرته خدای په مونږ رحم وکړي او دا حاتم زمونږ په لاس راشي او دا حاتم مونږ ونیسو نوپل باچا له یې بوځو نو ګوره 500 اشرفۍ هغه اعلان کړی دی. 500 اشرفۍ که موږ ته میلاو شو خو موږ به ډېر وخت مزې وکړو. دا خبر چې د بوډۍ وکړه دا خاوند یعنې دا بوډا ورته غوسه شو چې غلي شه، زمونږ اړو دغه 500 اشرفۍ په کار نه دي او تا ته پته نه ده چې حاتم څنګه ښه سړی و، ښه باچا و، د هغه په موږ څونه په موږ خلکو څونه احسانات دي، ته د هغې باوجود داسې خبرې کوې. آیا تا ته پته نه ده که دا حاتم که څوک ونیسي هم او که ویسي هم نوپل باچا له، نو ستا څه خیال دی چې نوپل باچا به حاتم روغ پرېږدي هغه به یې وجني او داسې چارته هم نه ده پکار. او بس دغه خپل ډکې راټولوه او دغه زموږ زندګي ده، دغه زموږ مقدر ده، دا خپل کار به کوو، تړه مه وهه. حاتم دننه په غار کې ناست و. د دې بوډا بوډۍ دا خبره یې واورېد. د ځان سره یې سوچ وکړو چې یاره زه خو هسې د باچاهت نه راوتی یم، د خپل تخت نه د خپل دربار نه راغلی یم، باچاهي زما دی، په ځنګل کې په دې غار کې پروت یم، زما زندګۍ څه قیمت نشتی، څه پیده زما نشتی، زه څه کوم چې په دې غار کې ناست خو زما دې بوډا له به ځان ورکړم، دې بوډۍ له دا به ما ونیسي د باچا دربار ته به بوځو، 500 اشرفۍ به دوی ته میلاو شي. دا ګوره دا جزان په دې ځنګل کې و، زه په خپله باچاهۍ کې د دوی نه نه وم خبر، دا په دونه ناچارۍ کې په دونه غریبۍ کې ژوند تېروي، نو راشه په دې اخره کې خو د دوی په کار راشه که نه. بس کړپې شي چې حاتم د غار نه راووته او بوډا ته یې وویل چې بس بابا دا تاسو چې کوم حاتم قصه کوله هغه ځای او ها زه دله راغلی یم او ما ونیسئ او باچا له مې بوځئ چې باچا ستاسو له انعام درکړي. بوډا ورته په ژړا شو. بوډا وایي چېرې دا خو هېڅ چېرې هم نشي کېدی، تا ګوره تا دونه همت وکړو دومره د پخپله موږ له ځانه راکړه، دا وګوره داسې کار څوک کولی شي او تا ته پته ده چې که ته موږ نوپل باچا له بوتلې دې وجني دې پانسیکۍ دې پرېږدي نه او ته د هغې باوجود ته وایې چې ته ما ونیسه او بوځه. حاتم ورته وایي چې بلکل څه پروا نشي، زما پسې غم نشي، دغه نشي، خو چې ستاسو څه لږه ورځ ښه شي، څه 500 اشرفۍ به ستاسو میلاو شي، پوره به ستاسو ګزاره وشي او بس تاسو ما ګرفتار کړئ او ما بوځه. بوډا وایي چې نه دا کېدی نشي او زه به تا ګرفتار کړم او باچا له به دې بوځم، باچا به تا مړ شي، ما له به 500 اشرفۍ راکړي، نو 500 اشرفۍ به زه تر څو خورم؟ میاشت به وخورم، 2 میاشتې به وخورم، کال به وخورم، 2 کاله به وخورم، ابه هم ختم شي، بیا به مړ شم، نو خدای مخې ته به ځم، نو خدای له به څه جواب ورکړم؟ چېرته د پیسو دپاره د څه لږو روپو لپاره ما داسې رحمدل خپل باچا چې کوم و هغه مې په بل باندې خرڅ کړو. خیر دا حاتم ورته وایي چې نه ته ما بوځه، بوډا وایي چې نه زه دې نه بوځم، نه دې ګرفتاروم. په دې شور شغرب کې خواوشا چې کوم نور خلک لرګول مرګوله څوک راوتي یا د حاتم په تلاش کې راوتي، هغو دا شور واورېدو نو بس هغو په حاتم باندې راپڼ شو. بوډا ته بیا چا څه کاته، بوډا ته بیا چا چوته هم نه کاته چې بوډا دلته و نه و، د حاتم د دې بوډا سره و څه و، او بس حاتم یې په دې لاسو کې ونیو په مخ کې چې په مخ کې که دا بوډا پسې شاته دا بوډۍ ورسره ده. حد تر دا چې د نوپل باچا دربار ته ورسېد. چې دربار ته ورسېد یو و چې باچا سلامت زه ډېر تکړه ځوان یم او دا حاتم چې ده دا خو ما نیولی ده په پلانکي ځای کې، په پلانکي ځنګل کې مې ایله بېر ګرفتار کړی دی،
تاله مې راوستی دی او بس اوس خو ته د خپلې خبرې پالنه وکړه ما له 500 اشرفۍ راکړه او حاتم دا دی ولاړ بل و چې نه باچا سلامت حاتم ګورې ما نیولی دی او زه پسې دا 2 ورځې به د ځنګلونو کې ورک سپک ګرځېدمه او نه راله ورځ او نه شپه دا خو ما نیول دی ما ګرفتار کړلی راوستی خیر دا خبرې یو وی ما نیول دی بل وی ما نیول دی نوفل اوس حیران دی چې دا څنګه چل په دې کې حاتم غږ حاتم وی نوفله زما خبره وره زه نه ده نیولی یم نه ده نیولی یم نه تې بل نیولی زه دې بوډا نیولی یم ده ګرفتار کړی یم او تاله راوستی یم او که د خپلې ژبې پوښې د خپلې وعدې پوښې د 500 اشرفو اعلان تا کړی بس اوس زه ده نیولی یم تاله راوستی یم او ته اوس 500 اشرفۍ دې بوډا له ورکړه چې دی نوفل حیرانه شي چېرې دا څنګه خبره بوډا نه یې تپوس وکړو چې بوډا بابا قصه کوه دا څه خبره ده بوډا و در سر راواله د خپل پورې ټولو قصه وکړه چې یاره مونږ دغسې ما او ښځې دغسې خبرې اترې کولې دی داسې فریاد وکړو فریاد ده واورېدم دی راووت او موږ ته یې مینتونه شروع کړه چې یاره ته ما ګرفتار کړې بوځه چې باچا تاسو له انعام درکړي او مونږ نه راوستو مونږ تاله نه راوستو مونږ صفا خبره کړو مونږ تاله نه راوستو ولې چې ته ستا اراده او ستا نیت چې د ده د قتل کولو د ده د پالسي کولو دی مونږ د دغه یېرې نه راوستو پیړه نه کېدی چې یاره مونږ خپل باچا خیر دی که اوس په ملک باندې سخته او حالات خراب دي او هغه د ملک په بل ځای کې دی په ځنګل کې دی خو زموږ نه غوښته چې مونږ خپل باچا داسې سختي له ورکړو په دې کې دا بې ضمیره خلک راله او دی یې ونیو تاله یې راوست نوفل چې دا قصه واورېده حق حیرانه شو چې آیا یو سړي باندې د مرګ فرشته په سر او ښکاره ورته مرګ یې چې یاره دا کار وکړم نو زه پکې مرم د هغې باوجود هم د سړي سره د بل خیالي دومره سخاوت دومره عدل او دومره د هغه رحمدلي نوفل حیرانه شو نوفل ته پته ولګېدې چې یاره د ده چې دا نوم دی دا هسې نه دی ده چې دا خدای نوم ورکړلی شهرت یې ورکړلی دا مقام یې ورکړی هسې نه دی په ده کې ځای وی که د ده په ځای زه وی او داسې په ما باندې د مرګ دغه وی خطره وی او ما داسې خبر اورېدلی نو ما به وایي چې دا سړی خپل کار به کوي په ما باندې خپل راغلی ده اوس د ده مدد کې او دی لګیا دی د پانسۍ تختې له راغی د څه لپاره چې په دې اخر کې د بوډا بوډۍ له 500 اشرفۍ ورکړي باچا څه چل وکړو نوفل باچا چې بوډا بوډۍ له 500 اشرفۍ انعام ورکړو هغې ولېږل هغو ته وایي چې تاسو ځئ او چې کوم دا نور داویدار د دروغو دی راونیو او فوجیانو ته حکم وکړو چې په دې پسې سپلی بیزار راولئ د دوی دا سرونه پرې ووایه خو داسې ووایه چې دا ویښته ترې وریځي او ګنجي شي داسې سزا وله ورکړه چې دوی بیا دپاره داسې دروغ او داسې بې ضمیره او د بې غیرتوب کار نه کوي او په دې حاتم پسې راکوش شو دا حاتم یې د لاسه ونیو او غاړه یې وله ورکړه او د ځان سره یې په تخت کېنو د ده نه یې معذرت وغوښتو بخښنه یې ترې وغوښته او د ده سره بیا دوستانه وکړه او ده ته یې ویل چې یاره زه ستا په باره کې د غلط دغه په نیت باندې راغلی وم غلط خیال و ستا په باره کې زما په اړه کې خو هغه هر څه ختم شو د نن نه بعد زما او ستا په شان د دوستانو په شان د روڼو به او په شان د دوستانو په شان د روڼو به وخت تېرو تا ته ستا ملک مبارک او ما ته زما نو د پارس باچا یعنې دغه درویش چې کوم دی په دغه وخت کې هغه چې د قیصه خوان نه دا قیصه واورېده دا خبره یې واورېده نو ده ته په اړه کې خواهش راوښود چې یاره حاتم خو ښایي چې لکه دونه سخي و راشه زه هم دا سخاوت شروع کړم سخاوت ښه شی دی خلک به راته دواګانې کوي او یو نوم به مې هم په دې دنیا کې پاتې شي یو نوم به مې هم جوړ شي او څه به کوم چې په دې باچایي راشه مال دولت ته خدای درکړی دی چې ته په غریبانانو ضرورتمندو مسکینانو باندې تقسیم کا د بیا نوکران مصریان د هغه وخت چې کوم تکړه کسان یا انجینرانو هر څوک چې هغه راوغوښته هغو ته یې اډر وکړو چې ماله یو داسې عظیم الشانه یو داسې غټ محل لاله جوړ کړئ چې په هغې کې 40 دروازې د ده د مرضۍ مطابق نقشه جوړه کړه شوه ده ته یې وښوه د ده خوښه شوه او د هغې مطابق بیا مزدوران نوکران او مصریان ولګېده او په لږ وخت کې د ده هغه محل تیار شو د اعلان وکړو په ټول ملک کې اعلان وکړو چې د چا څه ضرورت وي څه مسله وي پیسو ته ضرورت وي بل شي ته هر شی خو چې څوک ضرورتمند وي غریب وي مسکین وي لاچار وي هغه د دغه محل ته راځي
دغه 40 دروازې دي، په دغه 40 دروازو کې چې هرې دروازې له راځي د ده ضرورت د ده حاجت په پوره کېږي. خلکو ته چې دا واورېده چې د چا به پیسو اشرفو ته دا وخت کې ضرورت و، د چا به خوراک څښاک ته ضرورت و، د چا به څه بل څه مسله وه، د چا به څه بل څه لاچاري مسکیني وه، نو هغه به دغې محل ته راتله. او په دغه 40 دروازو کې چې به هرې دروازې له راغی نو د هغه ضرورت په ښه بې تپوس او ښه بې پروا به پوره کېدو، نه به پکې دا و چې یاره ته ولې راغلی، څوک یې څوک نه یې، څه کوې څه نه کوې، او د هغه ضرورت به پوره شو. د هغه که د پیسو اشرفو ته به ضرورت هغه به یې ورکړي. دا خبره روانه. یو ورځ دغه بادشاه په د اولنۍ دروازه کې ناست یو فقیر راغی. یو فقیر راغی د اولنۍ دروازې له راغی، د ده نه یوه اشرفۍ وغوښتې چې بادشاه ماله یوه اشرفۍ راکړه. بادشاه ولې یوه اشرفۍ ورکړه. بادشاه بیا د دویمې دروازې ته شو، نو څنګه چې دی د دویمې دروازې ته شو، دا فقیر هم د دویمې دروازې له راغی. د دویمې دروازې له راغی نو وایي چې بادشاه ماله 2 اشرفۍ راکړه او له 2 اشرفۍ ورکړه. بیا دا بادشاه د درېیمې دروازې له لاړ دا فقیر هم د درېیمې دروازې له راغی. بادشاه خو وپېژنده چې دا خو هغه فقیر 2 دروازو له راغی، د درېیمې له هم راغی، خو بس ده پرې ځان غلی کړ. د درېیمې دروازې له راغی چې بادشاه 3 اشرفۍ راکړه. بادشاه وله 3 اشرفۍ ورکړه. څلورمې له بیا راغی، په څلورمه وله بادشاه 4 اشرفۍ ورکړه. پنځمې له راغی، نو په پنځمه چې هره دروازه به سیوا کېده نو هغه به یوه اشرفۍ سیوا کوله، او هرې دروازې له روان حتی تر دا چې 40مې دروازې له ورسېد او د بادشاه نه یې 40 اشرفۍ وغوښتې چې بادشاه 40 اشرفۍ راکړه. بادشاه به ښه وپېژنده چې دا خو دغه زوړ ملنګ دی، زوړ فقیر دی، او بیا راځي، خو بادشاه پرې ځان غلی کړی چې دا پرېږده وایي چې ارمان یې په اړه پاتې نه شي. چې په 40مه دروازه یې وله 40 اشرفۍ ورکړې، نو دا بادشاه بیا واپس د خپلې اولنۍ دروازې له راغی چې ځه د دغې ملنګ ضرورتونه یا د دغې فقیر ضرورتونه خو پوره شو، دی لاړ، اوس په بل څوک راځي. په دې کې چې ګوري همدغه فقیر د اولنۍ دروازې له راورسېد. بیا راغی، بیا بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت، یوه اشرفۍ راله راکړه. په بادشاه باندې په دې ځل دا خبره ګرانه ولګېده، ښه پرې ونه لګېده، او دې فقیر ته په بد ورځو سر شو چې یاره ته یې رسناکي او تاړو فقیر او تاړو ملنګینه. د ملنګانو خو د یو ټایم د روټۍ سره غمي، د یو ټایم د هغه وخت سره یې غمي چې د هغه وخت کار یې پوره شي، وروسته د هغو په خدای یقین په خدای توکل او وروسته بیا چېرته برې غاړې د خدای نه غواړي. او ته خو د جمع کولو یې رستې شروع کړل، او ته خو اړو فقیر ملنګینه، او ته خو د نورو دنیادارو په شان جمع کول او جمع کول یې شروع کړل، او 40 دروازو باندې تا 2 اشرفۍ واخېستې، تا ته ما څه ونه ویل، او ته اوس بیا رالې د دې غاړې دغه شروع. خیر ډېرې بدې دی ورته وي. بادشاه سم غوسه شوی د ده په دې عمل باندې. دا خبره چې فقیر واورېدل نو فقیر تندی کوت شو. بادشاه چې ولې 100 اشرفۍ ورکړې، دا ټولې اشرفۍ به دې لمن کې یا په جولۍ کې واچولې، شړ شو چې د بادشاه مخې ته یې راوویشت. او بادشاه ته وایي چې بادشاه سخاوت ستا کار نه دی، نه دا ستا په شانې خلکو سخاوت کولی شوې که نه، دا به هر چا کوو، او ته داسې کار وکړې چې خپل بورۍ بستره دې والو، ځان خپل محل ته رسوه، دا ستا کار نه دی. او سخي چې هغه داسې نه وي، سخي د چا نه دا تپوس نه کوي چې دا ته ولې وړې او څومره وړې. سخي وایي چې څومره را سره دي او ته څومره غواړې وړه، دا ته داسې خوی کوي. باچا چې د دې ملنګ دا خبرې واورېدې سخت په خپلو خبرو پښېمانه شو، سخت پرې خفه شو، د ملنګ نه معذرت وغوښتو، د هغه نه معافي وغوښته، او څه مینتونه یې ورته شروع کړل چې بس ته خفه کېږه مه، او چې دا 100 اشرفۍ مې درکړې دغه هم واله، چې نور دې څومره پکار دي دا هم واله. ملنګ وایي چې باچا که اوس راله دا خپله ټوله باچایي راکوې نو دی نه، او ته او سخاوت، که سخاوت ګورې نو داسې لاړ شه، داسې کار وکړه چې لاړ شه د بصرې شهزادګۍ وینه، د هغې په شان سخاوت وینه، د هغې په شان سخي انسان ما په دې دنیا کې نه دی لیدلی. که سخاوت یې لاړ شه د هغې تماشه وکړي چې تا ته پته ولې ته راغلی سخاوت. بادشاه حیران شو. ملنګ ته یې څه منتونه کړو، خو ملنګ خبره ونه اورو، په مخه روان شو. بادشاه ډېر خفه شو، په خپله خبره پښېمانه مو هر څه چې خو ملنګ ته خفه شو، راغی په دربار کې په سوچ کې ناست، سوچ وس کوي چې یاره د بصرې به دا به څنګه شهزادګۍ، دې ملنګ چې د هغې دومره صفت وکړو، دومره یې د هغې دغه وکړو چې دا څومره سخي، څنګه به دا سخي. پړه کې یې شوق راوچت شو، پړه کې یې شوق راوچت شو چې یاره راشه دا شهزادګۍ خو په هر حال لیده غواړي، د دې سخاوت لیده غواړي. او
په دې اړه کې د دې شهزادګۍ دپاره مینه راوچته شوه چې یاره دا خو دومره د دې شهزادګۍ غټ نوم دی، دومره سخي ده، خو به ډېره ښه جینۍ او دا خو لیده غواړي و. که خواهش د هغې و او دغه برابر شو نو د بادشاه په اړه کې دا خواهش هم و چې یاره زه به ورسره واده وکړم، ولې چې دغې بادشاه لا فی الحال پورې واده نه و کړی. بادشاه خپل وزیران راوغوښته، د هغوی سره یې سلا وکړه، هغوی ته یې وویل چې یاره زه دغسې د ملک تاسو ته حواله کوم، داسې ځمه بصرې ته په چکر ځمه، د بصرې د شهزادګۍ سره میلاوېږم. وزیران مشیرانو دا خبره خوښه نه کړه، ورته ویل چې یاره باچا سلامت ته ځې او دونه په لرې ځې، بصره خو ډېره لرې ده، دومره لرې ملک ته ځې نو دا باچایي او دا دونه ملک چاته پرېږدي، دا دونه ملک په څوک سنبالوي. باچا مجبوراً بیا ایسار شو، خو چې څه لږې ورځې وشي په اړه کې شوق دی او شوق کمیږي نه ورځ ته ورځه، تجسس یې دی په اړه کې. چې ونه شو هغه ته پته وه چې یاره که دا وزیران مشیران دې بیا راغواړي د دې ټولو سره سلا کوي خو دوی دې نه پرېږدي. خپل یو خاص وزیر یې راوغوښتو چې کوم د ده خاص و، د ده رازدار و، د ده مشر وزیر و، هغه یې راوغوښتو، هغه ته یې د ملک ټوله باچایي د هغه ته یې ټول د ملک رواج او اختیار هر څه یې ورته حواله کړل، ورته دا خبر وکړي چې تر څو زه نه یم راغلی د دې ملک باچایي رواج هر څه تا ته حواله، بچي ته څه کوې کوه، او زه چې په هر حال یې زما په اړه کې شوق راوچت شوی دی او د دغې شوق اوس حل نشته، خو زه به اوس وځم او د دغې شهزادګۍ دیدار له، د دې ملاقات له او د دې د سخاوت لیدو له به زه خامخا ځم. باچایي خپله هغه وزیر ته پرېښوده، د درویشانو جامه یې واچوله او دغه ملک نه راووت. روان 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 سفر کوي، ډېر سفر چې هغه وکړو، ډېرې ورځې په ډېرو میاشتو سفر چې هغه وکړو، اخر دا چې په د بصرې په حدودو باندې داخل شو، د بصرې په حدودو داخل شو. څنګه چې روان شو هر طرف ته خلک چې ګوري چې کم سړی ګوري هر سړی خوشحاله دی، هر سړي خوله د خندانه ډکه ده، تندی روښانه دی. یو پکې هم داسې یو سړی ونه لید چې هغه یا پریشانه دی یا یې په تندي باندې کوت دی یا فکر دی پې یا پې څه غم دی، د یو سړی داسې ونه لید. ځای په ځای دا مهمانخانې دي، یعنې د میلمنو د پاتې کېدو ځایونه دي او د دنیا میلمانه دي، دننه بهر کېږي او خاطر مدارات او دا میلمستیا شروع ده. دی چې څه لږ ځای پورې لاړ نو څه ګوري چې ښایسته نوجوان راغی او ښکلی ښایسته لباس اچولی د خندانه شین او ده له مخې له راغی، ده د سره سلام کلام وکړو، ډېر په ګرم جوشې سره د ده میلاو شو او ده ته یې وي چې درویشه زه زما مهمانخانه ده او ما ته پته ولګېده چې لکه ته د دې ځای نه او میلمه او داسې کار وکړه چې لاول به زما سره ځې، زه به ستا میلمستیا کوم، ګوره بل چا ته دې نه پرېږدم، لاول به ته زما سره ځې، زه به ستا میلمستیا کوم، نو بس بیا چې څه کوم خوښه او کوم طرف ته تلې نو هغه طرف ته به ځې. د درویش حیران شو دا خو سړی خو زه قبضه کړم. خیر د دې هلک سره دا درویش لاړ، د دې هلک یو عظیم الشانه بنګله ده، یو ښکلې غټه، او په دغه بنګله کې چې څه د دغه وخت د نقش و نگار او ساز و سامان او د میلمستیا چې څه نمونه اوزار وو هغه پکې پراته وو. دی د ځان سره بوت و، ښکلي په پسته بستره یا په پستو قالینونو باندې دی کېنو، د ده میلمستیا شروع شو، د قسمه قسم خوراکونه چې دی بادشاه هم و خو ده دونه نه و خوړلي چې ده ته را په پیش کېده شو، را روان شو. ماښام روټۍ خوراکونه چې ده وخوړل، داسې قیمتي خوراکونه ده وخوړل، داسې خواږه او داسې د ذایقې نه ډک. بادشاه حیران و، په دغه وخت کې درویش دی، درویش په جامه کې دی. بیا شپه شوه، د شپه ښه په پستو د هغه وخت چې کوم سپنچونه به کوم قیمتي د آرامدې بسترې وي په هغې باندې د شپه وکړه. شپه شوه سهار شو، بیا د ورځې قسمه قسم د ده د دغه دپاره د وخت تېرېدو دپاره د ده د خوراک دپاره خو چې څه د ده خدمت کېدی شو هغه کېده روان. اولنۍ ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ چې کله 3 ورځې وشوې دې درویش بیا دغه جوان ته وي، دغه هلک ته وي چې یاره بس دی زه به اوس رخصت شم او تا زما ډېره میلمستیا وکړه، داسې خو څوک د بادشاهانو او د لویو امیرانو
مهمان نوازي نه کوي او د هغو دونه مېلمستیا څوک نه کوي لکه څنګه چې تا زما مېلمستیا وکړه او بس دی زه نور په خپله لاره زه په خپل دغه روانېږم. هغه جوان خفه شو، هلک خفه شو، تندي کې کوت راغی، وی چېره مېلمه ولې زما نه په مېلمستیا کې څه کمی راغی، څه کوتاهي پکې راله، یا ته په څه عمل په څه خبره خفه شوی، ته ولې څه چل شوی دی چې ته زما نه روانې؟ درویش حیران شو، هغه ته وی چې لکه په دې دومره مېلمستیا کې په دې دومره خدمت کې به آخر څه کمی راغلی؟ هېڅ کمی پکې نه دی راغلی، خو د مهمان نوازۍ یا د مېلمستیا اصول او رواج دا دی چې 3 ورځې ما ستا سره واړول، بس دی زه به اوس ځم په خپله مخه په خپل طرف به ځم چې زه د څه کار دپاره څه چکر دپاره راوتی یم، په هغې به روانېږم او ټول عمر خو زه ستا سره نشم کېناستلی. اول خو هغه هلک دته په ضد و چې یاره ته داسې تلی نه شي، اول خو یې پرېښوده نه، خو چې کله درویش ورته هم دغه شو چې یاره زه اوس خامخا ځم، نو بیا دې درویش ته وایي چې ښه ته زما نه منې او خامخا ځې بد کې، ځکه چې زموږ شهزادګۍ د هغه سبا له به ما ته غوسه کېږي، ما ته به قارېږي چې یاره داسې یو مېلمه راغلی او ستا نه بغیر د مېلمستیا تللی دی، خو که نه ته ځې خامخا ځې، نو بیا به داسې کار وکړو چې دا ستا د مېلمستیا دپاره چې کوم قیمتي لوښي راغلي وو، کوم د سرو لوښو یا د سپینو یا دغه وخت کې کوم قیمتي لوښي نور چې په دې بیټک کې یا په دې کور کې چې کوم لوښي لرګي دي چې کوم قیمتي پړدې مړدې دي د هغه وخت چې د نقش و نګار څه سامان، خو چې څه سامان دی دا دې کې تا خوراک خوړلی او تا استعمال کړی دا به ستا دی، دا به ته د ځان سره وړي. فقیر حق حیران شو چې لکه دا ته څه خبرې کوې، دا خو ستا سامان دی، ستا د مېلمستیا سامان دی، ستا د کور ستا د بیټک ستا د بنګلې سامان دی، مېلمه سامان دی، ما پکې ورځ نیمه 2-3 خوراک وکړو نو څه چل وشو او ټیک ده ما پکې خوراک وکړو زه په هغې خوشحاله یم، اوس دا ستا ما سامان دی په دغه ځای پرځ زه به په دې سامان څه کوم چېرته به یې کړم، او زه یو فقیر درویش یم او زه د مال جمع کولو انسان نه یم، د مال جمع کولو د دې سړی زه نه یم، زما خو د ورځې کار دی چې د ورځې د ټایم خوراک مې پوره شو، بل ټایم له به خدای راکوي، بل ټایم سره مې څه غم نشته، دا ګرځول او دا مالونه جمع کول دا به څوک کوي. جوانو ته په ضد شو چې نه که هر حال چې دا ستا مال دی ستا دولت دی دا به ته وړې، او که دا ته نه وړې نو موږ ته به ما ته به شهزادګۍ غوسه شي، ما ته به هغه قارېږي بیا. فقیر درویش حیران شو چې پاک پروردګار ده سره اوس څه کوې. آخر خبره په دې وشوه دغه هلک ورته وایي چې داسې کار به وکړم چې که ته اوس وړی نه شي ټیک ده چې ته به په خپل څه ضروري کار به راوړې، ته داسې کار به وکړو چې دا ټول سامان به زه راټول کړم او په یو کوټلۍ کې په یو کوټه کې به یې بند کړم او ټاله به ورته ووهم او مهر به پرې ووهم او تر څو نه یې راغلی دا ټاله به دقسې والې چې ته کله رالې دا خپل سامان پړې. نو د دغې درویش خو دغه سامان ته اراده یا وه یا نه وه یا ورته فکر و یا نه، خو د هغه نه د خلاصولو دپاره د هغه سره دغه لوز دغه عهد وکړو چې یاره زه بس ټیک ده، دغه نه رخصت شو، په دغه خبره باندې روان شو. چې لږ لاړ دغه کلی دغه ښار یې پرېښود بل ته چې څنګه ورسېد اوس څه ګورو چې یو خواجه سرا روان دی، د دنیا قسمه قسم کالي مالي اچولي دي، ځان یې سنبال را سنبال کړی دی او نوکران وغیره سره خوا و شا را روان دي. څنګه چې دا درویش ولیدو نو بس دې درویش ته یې لاس واچو چې یاره ته خو مېلمه یې او ته خو ناشنا یې، ته خو ما چېرته مخکې په دې ځای کې په دې ملک کې نه لیدل، او راځه هله راځه شابه زما ته ته به ځو زما سره به ته چې کوم دی نو ته به زما مېلمه یې. درویش حیران شي چې پاکه پروردګار د یو نه خلاص شوي به بل ورلی. خو لنډه دا چې خواجه سرا دی را ټینګ کړو او خپل بل یو داسې عالیشانه محل او یو عالیشانه بنګله چې کوم د تېر کس سره د تللی نو د هغې نه یو غټ محل و، د هغې نه پکې غټ لوازمات، د هغې نه غټه مېلمستیاګانې، قسمه قسم خوراکونه پلاوونه، د هغه وخت چې کوم ګډان چرګان وغیره چې څه د هغه وخت قیمتي خوراکونو هغه دته مخې ته پراته دي. خیر په ده باندې بیا هر ټایم خوراکونه کېږي، د سهار شي جو قسمه قسم قیمتي وچې میوې بادامونه او پیستې او وغیره چې د وخت کم د امیرانو د بادشاهانو قیمتي خوراکونه هغه په ده باندې خوړولی کېږي او دی په اصل کې دی د یو درویش دی یو ملنګ په جامه کې دی، بیا هم د ده داسې قیمتي مېلمستیا کېږي. بیا چې کله 3 ورځې ده د دغې خواجه سرا سره واړولې، دغه خواجه سرا بیا وایي چې یاره زه به اوس ځم
خواجه سره هم دغه بله لږ پشن درته په خره خپه شو چېرته څنګه ته خفه شوې څه چلو شو څه چل ونه شو ده ورته بیا وایي چې یاره زه په خپل چکر راوتی یم او هډو خفه شوی نه یم خو 3 ورځې مې تا سره واړولې او زه به اوس ځمه په خپله مخه به ځم هغه ورته هم خره خپه شي چې یاره ته دا چې کوم سامانونه تا استعمال کړه ته پکې ویده شوې یا ته پکې ناست وې وګرځېدې را وګرځېد دا کوم چې ستا د استعمال سامان راغی دا اوس ستا دی دا به ځان سره وړې دې فقیر هغه خواجه سره ته هم سوال مینت شروع کړي چې ګوره زه یو فقیر سړی یم زه د دنیا د جمع کولو شوق زما نشته زه په خپل چکر په یو سیل د دنیا راوتی یم دا به څوک ګرځي خیر خوا خواجه سره نه خلاړېده نو هغه سره هم د هغه هلک په شان لوځ وکړو چې څنګه یې د هغه هلک سره کړی و چېرې دا سامان ته کېږدې زه به پسې بیا راشم بیا ورته دغه خواجه سره وایي چې آیا ستا بل څه ارمان یا څه بل څه دغه څه کار چې زه دله خامخا وکړم بس دی درویش ورته وایي چې یاره زما بس یو کار دی هغه کول غواړي که هغه کولی شوي چې څه کار دی چې یاره زما ستاسو دا چې کومه شهزادګۍ دی دې ته یو پیغام زه لېږل غواړم که زما هغه پیغام وي سویچاله راکوه پیغام دې راکوه دغه درویش یو کاغذ راواغست او په کاغذ باندې ډېر په ادب او په احترام باندې لیکل وکړ او په هغه کاغذ باندې دا لیکل وکړ چې یاره زه خو ستا زه د فارس بادشاه یم ما به دا ګڼله چې زه به ډېر غټ سخي یم او ډېر غټ نوم به زما یې ډېر هغه به خو بیا داسې د یو ملنګ نه ما ستا نوم واورېد ستا د نوم شوق مې پیدا شو ستا د دیدار حیران شوم ستا دپاره ما خپله بادشاهي پرېښوده او را روان شوم دلته چې رالم نو دلته چې ما ستا د ملک د باشندهو د عامو خلکو داسې مهمان نوازي او د هغوی چې کومه مینه ما ولیده نو زه حیرانه شوم چې یاره چې ستا به څونه مهمان نوازي یا ستا به څومره سخاوت دغې شوق دپاره راغلی یم او که ته زما دا دعوت قبول کړې زما سره ملاقات وکړې زما سره نکاح واده وکړې نو زه به بل خوش نصیبه خوش قسمته بل څوک په دې دنیا کې د ځان نه بیا نه وینم دا کاغذ یې ولیکو بند یې کړه دغه خواجه سره علی ورکړ دغه خواجه سره دغه کاغذ ویوړ او څه ساعت بعد بیا په منډه منډه راله او دې درویش ته ویل چې هله شابه راځه په محل کې دې غواړي درویش خوشحاله شو چې ځه سوال جواب وشو دا درویش لاړ دې محل ته دننوته چې څنګه دننوته نو څه ګوري چې یو غټه کرسۍ ده یو بوډۍ ښځه پرې ناسته ده ګیر چاپېره د دنیا نوکرانې وینځي دې ګرځي را ګرځي او دغه کم خط دغه کومه رقعه چې ده لیکلې وه هغه ورسره ده دی درویش چې ولیدو نو ده ته یې وویل چې ښه شهزادګۍ ته تا پیغام را لېږلی او تا ورته هغه سوال جواب را لېږلي نو دې درویش چې دا خبره واورېده نو د شرم د حیا د لاسه غلی شو سر یې کښته کړ نو دغې بوډۍ کومه دغه دایي چې وه د شهزادګۍ هغې دې ته قصه شروع کړه چې ګوره شهزادګۍ تا ته خو ستا د سلام جواب یې هم را لېږلی دی او دا خبره یې کړې ده چې یاره ته چې کوم په دې بادشاهۍ نوم دی هغه سره کوم بادشاهي او دا قصه دی هغه سره په دې دې بد کړي ځکه زما په نظر کې د مال دولت څه مقام نشته دویمه دا خبره چې شهزادګۍ وایي چې د دنیا رواج یو زه هم یم انسان یم زما هم د واده اراده شته خو زه داسې هر چا سره خو واده نشم کولی زما د واده طلبګار امیدوار خو ډېر دي داسې هر سړي ته خو زه داسې نشم ویلی چې زما به واده وکړي دغه سره زه واده وکړم زما د واده یو خاص حق مهر دی یو خاص یا شرط یو حق مهر دی که هغه ادا کولی شي نو زه به ستا سره واده وکړم دغه نوکره یا کومه دغه دایي چې و هغې دې درویش ته دا خبره وکړه درویش چې دا خبره واورېده نو درویش چې بلکل تیار یم د سره د جان و ماله تیار یم چې څه نمونه شی دا غواړي چې څه نمونه حق مهر دا غواړي د هغې ورکولو ته تیار یم خو که زما د زړه د مراد ارمان پوره کېږي بس دې دغه ورته ووایي دې نوکرې ورته ووایي چې یاره ته داسې کار وکړه چې ته به ماښام راشي ماښام به ته راشي تا ته به د شهزادګۍ حق مهر وښودلی شي چې دا یې حق مهر
درویش بیا لاړ ماښام ورته بیا سوال جواب وشو چې یاره تا غواړي راشه درویش یو ځای ته راوغوښته چې په هغه کې یو تقریب یا یو پروګرام پکې جوړ دی د دنیا خلک راټول شوی دی ګپ شپ لګوي خوشحالیانې دي او دا جشن شروع دی پته نه لګي چې څه شي جشن دی په هغې کې هم دغه دایي کومه دغه بوډۍ نوکره چې و دغه راله او یو سړی د ځان سره راوسته چې دغه سړي د یو تشي ته هم د دنیا کنجیانې یا چابیانې ورته زانګي دي بل تشي ته هم د دنیا چابیانې کنجیانې ورته زانګي او یو پهلوان یو ښه طاقتور سړی دی هغه یې د لاسه نیوسه هغه یې راوست او دې درویش ته چې وي چې دا درویش به تا ته قیصه وکړي دغه سړی د دې درویش خوا ته کېناست او دې درویش ته وي چې یاره زه د شهزادګۍ په خزانچیانو کې په زرګونو خزانچیانو کې زه یو واحد یو ادنا غوندې کې یو لاچاره غوندې کې خزانچي درته ګوره دا زما سره د دنیا چابیانې د دنیا کنجیانې چې کوم دي دا زما سره د شهزادګۍ د خزانو دي د هغې د مال دولت دي نو ته سوچ وکړه چې د هغې به نورې څومره ښه بل دا خبر چې زه د شهزادګۍ کوم د مال تجارت چې دی هغه ذمهواري زما سره د نورو په شان څنګه چې په زرګونو نور د داسې یو پکې ځم یم څه نه سامان زما چې کوم په حصه کې ورسي نو هغه زه وړم په یو ملک کې په بل ملک کې د تجارت په غرض سره نو هغه وړم نو هغه په هغې تجارت وکړم او کومه زیاتره چې د هغې مال دولت ما ته حاصل شو نو په حکم د شهزادګۍ هغه زه دغه کومه په هغه نورو ملکونو کې چې کوم غریبانان مسکینان دي په هغو تقسیم کوم بس دغه زما ډیپټي ده او زما کار دی دی وایي چې یو ځل یې داسې کار وشو چې زما سره یو عجیبه واقع وشو زه یو ملک ته لاړم چې د هغه ملک نوم نیمروز دغه نیمروز ملک ته چې زه لاړم نو ما یو عجیبه خبره ولیده عجیبه خبره مې دا ولیده چې هر سړي تور لباس اچوله که وړوکی او که لوی او که زنانه او که نارینه که عام او که خاص خو چې څوک و بس هغه تور لباس اچوله هر سړی په تندی ګونجې خفګان او سوچ فکر د چا په خوله یا په تندي ما خوشحالي ونه لیده د خوشحالۍ خبره الفاظ مې ته ونه لیده حیرانه وم خفه وم چېرته څنګه ملک ته راغلی و چې کله د 14مې سپوږمۍ شپه شوه دا خلک ټول د ښار نه راټول شو او یو طرف ته روان شو وایي چې زه حیرانه وم چې دا خلک چېرته روان دي ورپسې زه هم روان شوم چې دا څه قصه ده چې تماشا وکړو چې دا څه کیسه دا خلک تله یو غټ میدان و دې میدان ته راټول شو بیا بادشاه چې کوم دی نو د دغې ملک د نیمروز بادشاه هم په یو اس باندې ناست دی دغه شان تور لباس اچولی هغه هم راغی په یو ځای کې ودرېد د دنیا خلک ولاړ دي زه هم لګیا یم ولاړ یم تماشا کوم دا خلک ټولو سرونه کته کړي وو ډېر د خفګان په حالت کې ولاړ دي په دې کې ناګهانه ما چې کاته نو د یو طرف نه یو اس راخوشی دی خو داسې راخوشی چې دا دوړې خیږي سمې دوړې باده یو هلک پرې ناست دی ښایسته جوان پرې ناست دی ښکلی باډي مار پهلوان تکړه هلک پرې ناست دی او په دې اس باندې را روان دی او د دې اس دوړې خیږي او داسې همقرار جوړه ده په دې کې راشي خرپې شي چې راورسېد د دې اس نه راکوشو بیا دا جوان ولګېد یو غلام لی یا یو لوښی ورکړه یا یې ولې یو آینه ورکړه دا لوښی یا آینه د راوړه د دې خلکو په دې مخې ته یې داسې ګرځوله هر سړي به په دې دا لوښی یا آینه د هر څه چې په دې کې به یې کاته او دغه آینه یا لوښي کې چې به یې وکاته نو بس په ډرغ ډرغ به په ژړا شو په لوی سلګۍ به یې ختې دا خلک ټول په ژړا شو په سلګو شو دغه خزانچي وایي چې زه حیران یم چې پاکه پروردګار دا څه ماجره ده کله چې دغه د اوبو دا لوښی یا کومه آینه چې ده دا په ټولو خلکو وګرځېده بیا دغه غلام لاړ نو دغه جوان د خپل اس نه راکوش شو توره ورسره په لاس کې وه او خرپې شي چې د دې غلام نه یې سټ په دې ځای کې و نو هغه ملکې پې وشي سوداګر وایي چې زه حق حیران وم چې څه چل وشو څه چل ونه شو خلک جاړي
په تورو جامو کې راغلی دا ښایسته ګبرو جوان څوک دی څوک نه دی د کوم ځای نه راغی سړی وچ په وچه په توره ووالی شو دا آینه یا د اوبو دا لوښی د خلکو مخې ته وګرځېده دا څه قیصه ده او دغه جوان چې کوم دی نو د خلارې د مزې اس ته وختو دغسې د اس نه دوړې ویسو لاړ پناه شو په یو طرف سړی و چې زه حق حیرانه رالم خپل ملک ته واپس رالم شهزادګۍ ته مې دا قیصه وکړه شهزادګۍ هم ډېره حیرانه شو په دې قیصه چې دا څنګه خبره ده نو د شهزادګۍ وخت د واده حق مهر یا د هغې شرط دا دی چې شهزادګۍ وایي چې زه به د هغه سړي سره واده کوم چې څوک لاړ شي او د دغې راز د دغې معامې حل راوباسي چې دا څه قیصه ده څه قیصه نه ده د دغې ملک چې کومه دغه خبره دغه عمل چې کېږي چې د دغې خبرې حل راوباسي حل یې راوړي بس دې درویش بډې اوچتې کړې او مټې ونغښتې چې بس په هر حال چې کېږي زه به ځمه او د دغې خبرې راز د دغې یخ ته به رسمه دغې خبرې په مغز به ځان پوهمه چې څه چل دې خزانچي ورته وایي چې ګوره دا ډېره خطرناکه خبره ده ته پکې خپل سر هم بایللی شي درویش وي چې څه کار مې پې نشته که مې سر پکې لاړ شي څه دغه نشته کې د رحمان بابا یو شعر راته راشي سر زما سامان زما اوزار شي تر جانان ده نو خو دې درویش دا خبره وکړه چې یاره ما ته دا خبره بلکل منظوره ده خو زما د شهزادګۍ سره په پرده کې ولې چې دا هغه وخت د شهزادګیانو یا د دغه کوم چې ملکې وي د هغو دا رواج و د بعضې نیمو چې د غیر سړي سره به مخامخ ملاقات نه کېده که څه ضروري ملاقات څه خبره اتره به نو په منځ کې به پردې اچولی کېدې یو طرف ته بل طرف ته به ناست نو خپله خبره اتره څه سوال جواب هغه به یې کول بل دغه شهزادګۍ چې ونه هغه به د چا سره نه میلاوېده هغې چې به د چا سره ملاقات یا ډېر ضروري خبره اتره به مخامخ میلاوېدو نو دغسې په پرده کې نو دې درویش دا خواهش اظهار وکړو چې یاره زه دا خبر د شهزادګۍ د خولې نه اورېده غواړم چې هغه دغه حق مهر غواړي دغه شرط دی د واده نو زما به د دغه شوق هم پوره شي او پړه کې به مې دا اراده هم پخه شي او زه به بیا لاړ شم زه به دا کار وکړم دغه دایي دغه نوکره لاړه شهزادګۍ ته یې سوال جواب وکړو بیا راله نو دغې درویش ته یې ویل چې یاره ته شهزادګۍ غوښتی درویش روان شو محل ته داخل شو نو چې د دنیا د ملک کومې حسینې او ښایسته جینکۍ دي هغه اوس ولاړې دي د دنیا د هر ګوټ نه راټولې کړی شوي د هر نسل د هر قسم چې کومه ښایسته جینکۍ دي هغه په وینځو په شکل کې د دغې شهزادګۍ د خادمانو په شکل کې او ولاړې دي څه یو طرف ته داسې په لینډ کې ولاړې دي څه بل طرف ته لینډ کې ولاړې دي دا درویش روان دي چې یو طرف ته نظر کړي چې د یوې حسن ویني نو قدم یې مخکې نه ځي چې بل طرف ته نظر کړي چې د هغه بلې حسن ویني نو قدم یې مخکې نه ځي خو بیا هم په دې زړه کې شوق او محبت دومره ډېر زیات دی د شهزادګۍ چې روان په دې لینډ کې لاړ مخکې لاړ نو مخکې دا قیمتي او د هغه وخت چې کومې ګرانې پردې وي هغه راځنګېدلې دي یو طرف ته شهزادګۍ ناسته دی لاړ دی بل طرف ته د لپاره د کېناستو انتظام کړی شوی دا دایي یا دا نوکر او سره ده دی کېناست چې دی کېناست نو دې شهزادګۍ ورته وویل چې وایه ځوانه ستا څه پړه ارمان دی ته څه ویل غواړې دې درویش ورته چې ګوره شهزادګۍ داسې کار ده چې زه چې کله دې ملک ته ستاسو رادننه شوم څنګه مې ستاسو د عامو یو د عام چې کوم ستاسو عوام دي غریب یا چې کوم لاندې طبقې والا خلک د هغو مهمان نوازي ما ولیده او بل هغه خلک چې کم چل کوي وروره چې کم سامان یې ته استعمال کوي هغه به درته هم په شا کوي چې دا مزد ځان سره وړه دا تا استعمال کړی دا ستا دومره قیمتي دومره میلمستیا د هر څه باوجود چې دومره خرچي وشي د هغې نه وروسته ستا په محل کې چې دا زه چې کومې خرچي نمه د یو ټایم او ستا د محل نه چې کوم ضرورتمندان خپل ضرورتونه سره کوي کوم غریبانان مسکینان راځي دا دومره مال دولت چې روان دی نو دا خو څه عام دولت نشي کېدی
زه یو بادشاه یم ټیک ده د یو ملک بادشاه یم پارس زموږ یو لوی ملک زما سره د بادشاهۍ دولت ته خو که داسې نمونه کولا او خرچې او داسې شیندل او داسې دغه پرې ما شروع کړه خو زما هغه دولت چې دی نو هغه یو هفته نه کېږي او د څومره وخت نه ستا دا مال او ستا دولت تقسیمیږي دی له زوال نشته دا ختمیږي نه زه د دې زما په اړه کې دا خواهش دی دا ارمان دی چې ته ماته دا قصه وکړې چې ستا د دې دومره مال راز څه دی شهزادګۍ چې دا خبره واورېده نو ده ته ویل چې ځوانه داسې کار وکړه چې دا قصې خو ما چاته نه دي کړي خو ته رالې نن داسې دونه په شوق او دونه په دغه دې تپوس وکړو نو زه ته داسې کار وکړه چې ته به بل ټایم راشي ماښام یا سهار به بیا ته راشي نو تا ته به د الف نه واله د ې پورې دا ټوله قصه وکړی شي درویش بیا لاړ ساعت شمارې چېرې کله به هغه ټایم راځي بیا چې کومه دای وه نوکر هغه پسې بیا راله دی بیا وغوښت بیا دی لاړ نو د دې دی د هر څه ته دومره حیرانېږي لکه دی چې په خپله یو نوکر یو عام سړی او د داسې محل یا داسې بادشاهي یا داسې خرچې وغیره یا داسې عظیم الشانه محلونه چې په هغې کې کوم قیمتي سازو سامانونه لګېدلي نقش نګارونه باوجود د دې چې دی بادشاه دی خو ده ته دا داسې ښکاري چې لکه زه یو نوکر چېرته پاتې شویم او د داسې شي نه چېرته لیدلی نه دی دغسې په حیرانتیا سره بیا لاړ پرده لګېدلې ده پورې شهزادګۍ ناست سره په پرده کې او راپورې دی کېناست ورسره یو طرف ته دای کېناست دغه شهزادګۍ ورته ویل چې ځوانه دا دایي چې کومه ده یا دا زما چې کومه خادمه ده دا به تا ته زما قصه وکړي دغه خادمې قصه کوم شروع کړه چې یاره دا خو داسې کار وکړي دا شهزادګۍ چې کوم ده نو د دې ملک د بصرې چې کوم بادشاه د هغه اووه لوڼه وي د هغه اووه لوڼه وي نو دا شهزادګۍ پکې د ټولو نه کشره وه یو ورځې بادشاه د خپلې ټولې لوڼه راټولې کړې ټولو ځان سنبال کړی دی ښه برابر او دا بادشاه چې کوم دی نو په خپل تخت باندې په خپله کرسۍ باندې ډېر په رعب کې او ډېر په تکبر کې ناست دی دا شهزادګۍ ورته ټولې مخې ته ولاړې وي دا لوڼه سره د دې کشرې دې بادشاه تپوس وکړو چې تاسو ته پکار دي چې زما شکریه ادا کوئ زما شکرګزارې شئ ولې چې تاسو ته شهزادګۍ ویلی کېږي شهزادګۍ نوم نو دا زما په سر ویلی کېږي ولې چې زه بادشاه یم دونه عظیم الشانه بادشاهي ده زما که چېرې تاسو زما لوڼه نه وی د یو غریب سړي لوڼه وی چېرته د شپنکي چېرته د عام سړي لوڼه وی تاسو ته به چا شهزادګۍ ویلي خو زه بادشاه یم تاسو زما لوڼه یې زما په سر تاسو ته بادشاه ویلی شهزادګۍ ویلی کېږي علاوه د دې کشرې شهزادګۍ نه د شپږو واړو ته وي چې او بابا ته ټیک خبره کوې د هغه خوشامنده یې وکړه او دا کشره پکې غلی پاتې شو بادشاه چې د دې د عمل ولیدو نو حیرانه شو تپوس یې وکړو چې ښه بیبي ته څه ویل غواړې ستا په اړه څه ارمان دی تا خو څه ونه وي چې دوی ورته وي چې بابا که د ژوند امان راکوې نو چې څه خبره وکړو بادشاه حیرانه شو چې ته خپله خبره وکړو بیچاره بابا داسې کار دا تا چې کومه خبره وکړه دا غلطه ده هر سړی خپل قسمت راوړي خدای چې انسان پیدا کوي نو د هغه د هغه قسمت لیکلی چې دا سړی به بادشاه دا پلانکی جنۍ دی چې دا کومه ښځه چې دا به شهزادګۍ یا به دا ملکۍ نو که موږ ستا لوڼه هم نه وی خو که موږ بادشاه د شهزادګۍ یو قسمت خدای زموږ په قسمت کې لیکلی وی چېرې تاسو به شهزادګۍ نو موږ به چېرته د بل بادشاه لوڼو په بل ځای کې به شهزادګۍ پیدا شي نو دا د خدای کار دی دا ستا کار نه دی بادشاه چې دا خبره واورېده نو سم اور یې واغست غوسه شو په قهر کې راغی او ویې چې را په فورا کې د شهزادګۍ نه د دې چې کم کالي کم زیورات کم څیزونه د کم قیمتي لباسونه اچول دی په فورا کې دې دا واغسته شي دې ته د یو عام لباس واچولی شي او دا په خره باندې سواره کوي بوځ یې په یو خوشي ځنګل کې پرېږدی ډېر په غوسه کې ډېر په قهر کې راغی چې ولې د هغې دغه بادشاه د خپل پلار چې د هغې پلار خو هوښیاره او ډېره دوراندیشه وه او په حق خبره پوهېده او د حق خبرې په لار و هغې ته پته و چې دا خو هر څه د خدای ورکړه
د بل چا په کیسه کمار دی لوی تکبر خو د خدای جامه ده د خدای صفت دی نو هغې دغه خبره ونه منله نو هغې عاجز ته دغه سزا میلاو شو لنډه دا چې شهزادګۍ په عام لباس کې او په یو خره باندې په یو دغه باندې نوکرانو د باچا سپایانو بوتو په یو ګوټو په یو خوشي ځنګل کې پرېښوده شهزادګۍ باندې شپه تېره شوه ډېره په یاره باندې چېرته نازبینه شهزادګۍ به په ښکلي ښایسته په مخملي پالنګ کې به پرته وه په ارامدی کمره کې او چېرته عاجزه لاړه په یو ځنګل کې په کاڼو بوټو کې پرته وه شپه پې تېره شوه سهار شو څنګ د دې سترګې وغړېدې نو په نوکر یې باندې غږ وکړو چې یاره ماله یا خوراک څښاک یا څه د هغې مطابق چې کوم به د هغې عادت و د سهار کې هغه یې غږ وکړو چې سترګې وغړېدې چې ګیر چاپېره وکړه چې چېر دا خو رښتیا زه خو خطا شو دا خو زما هغه باچایي زما هغه د باچا هغه کور او هغه محل دا خو هغه نه دا خو زه په ځنګل کې سترګو کې اوښکې رالې خو بیا خدای ته سوال وکړو چې خدایه پاکه ستا په ذات مې یقین کړی دی په تا مې یقین کړی دی او د دې خبرې سزا راته میلاو شوې ده ما دا خبره کړې چې دا هر څه چې کوم دی نو دا ستا کارونه دي دا ته کې ته کولی شې او دا ته کې نو د دغې خبرې سزا ماته میلاو شوې ده بس ته په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا 2-3 ورځې دې په لوږه خېټه تېرې کړې چې کوم د دې ښکلی صحت و کوم چې عام طور د بادشاه د بچو د بادشاه د لوڼو ولي چې په نازو په نخرو او په قیمتي خوراکونو کې صحت د دې خراب شو د مخ یې وچ کلک شو وجود یې وچ کلک شو صحت یې خراب شو ولې چې 3 ورځې وشي چې خوراک څښاک نشته ځنګل دی هم یره ده د هر طرف په دې کې د یو طرف نه یو ملنګ دی هغه راغی جینۍ بېهوشه پرته را بېهوشه شوې ده د ډېرې لږې د ډېر تکلیف ته لاس هغه چې دا شهزادګۍ ولیده نو ډېره پیړه خوږ شو دا خو په دغه ټایم کې په عامو جامو کې هغه ته خو پته نه و چې دا یو شهزادګۍ دا ملنګ ولګېده زر ځل لاړې یو طرف ته منډې اوبه ګوري بل طرف ته منډې اوبه ګوري یو طرف نه یې اوبه راوړي په یو لوښو کې هغه یې د دې شهزادګۍ په مخ باندې وشیندلې دا یې راپاڅوله او بیا ده چېرته سوال کړی ځای په ځای ګرځېدلی را ګرځېدلی نو کوم ده چې چا وله روټۍ ورکړې وه چېرته خیر خیرات زکات چا ورکړی و هغه ده راټول کړی نو هغې دې شهزادګۍ ته کېښوه دې ته یې ویل چې لورې داسې کار وکړه چې خوښ یې ځنګل ده په تا چې هر نومونه سخته هر څه د باندې تېر شوي ته اوس غم نه کړې او بس دا وخوره او په دې باندې چې فی الحال ستا څه نه څه ګزاره وشي شهزادګۍ چې دغه وچې روټۍ او د هر څه چې څه ورته د هغه ملنګ د لاسه میلاو شو په هغې باندې ورپداو شو سمې حملې پرې ووالې هغه یې وخوړه د هغې سره لږه ګزاره وشو بیا ورته دې ملنګ ووي چې نن نه بعد ته زما لور شوې او ته به غم نه کوې چې بس دلته بس ته ګزاره کوه ځان له جوپړۍ شانتې جوړه کړه او بس دلته کښېنه او زه به کردم چې مازدیګر ماښام چې څه راوړم چېرته څوک را لکه ډوډۍ راکړي څه خوراک څه زکات چې هر څه راکړي زه به تاله راوړم ته به خورې خیر لنډه دا چې دغه ملنګ به ته خپل ملنګي به یې کوله ګرځېده را ګرځېده به یې خلکو نه به یې خیر زکات غوښته ماښام چې به کله راغی چې څه روټۍ څه خوراک څښاک څه به چا ورکړي نو هغه به یې دغې شهزادګۍ ته کېښود هغې به وخوړ یو ورځ یې دې شهزادګۍ په دې خپله جوپړۍ کې چې کوم په دې ځنګل کې څه عام سارزي غوندې کې د سوری جوړ کړی د هغې لاندې ناسته فکر کې رالی چې یاره دا خپل ویښته منګز کوم ډېر وخت وشي چې راغلی مو ویښتو له مې ګوتې نه دي وړلي په بد حال په خراب حالت کله چې انسان په خېټه موړ شي نو د ده بیا خپل بناو سینګار ته فکر شي د خپل وجود سنبالولو ته یې فکر وشي تر څو پورې چې په خېټه وږی نو د چا ګوره بناو سینګار ته دې قیسو کیسو ته خیال نه اول له خېټې غم خو چې کله په خېټه موړ شي د هغې نه وروسته د بیا دې ته فکر وشي چې یاره ما دا اخته داسې کړی ما دا کپړې ځانله داسې وکړی ما دا پیزار داسې وکړی ما نور ځان په دغه طریقه ښایسته کړه نو دغې شهزادګۍ ته خیال شو چې راشه دا خو دا ویښته خپل منګز کړمه نو دې چې کله دا خپل ویښته راوسپړده کله یې پکې ګومنځه یا منګز زموږ سواتیان خلکو ته منګز وایي او کوم چې دا کته د بعضې علاقو خلک دي کوم مردان صوابۍ دغه علاقو خلک ورته ګومنځ وایي نو چې کله پکې دې شهزادګۍ دا ګومنځه وواله نو د دې په دې ویښتو کې
د خپل پلار د کوره یا د محل د بادشاه د ځای نه یا په کمسر کې چې د جنکو دغه لپاره کم څیزونه لګولی کېږي هغې نومونه اوس ماله نه راځي د هغې نه به پکې یو غمی پاتې شو یا د بل څه نه د هر څه نه چې یو خو د دې په دې ویښتو کې یو قیمتي لال پکې پروت نو دی چې څنګه دا سر رامنګز کړ نو دا لال کته ولګېد دی چې دا لال ولید ډېره خوشحاله شو دا لال یې راوچت کړو چې کله دا ملنګ راغی نو هغه ته ویل جان بابا دا واله ښار ته یې ویسه او دا خرڅ ملنګ لاړ په ښار کې دغه غمی خرڅ کړو نو لویه پیسه پرې وشو او لویه پیسه چې کوم نو هغه یې راوړه دې شهزادګۍ له یې ورکړه چې یاره بچوډیا خو دغې خو ډېر قیمتي لال او ډېره پیسه وکړه بیا لاړ د خوراک څښاک سامان یې پرې راوړ دې شهزادګۍ بیا دې ملنګ ته دا خواهش دا اظهار وکړو چې یاره دلته موږ ځاله یو کوډګۍ یو کور شانتې جوړ کړه چې یاره خامخا ژوند پکې تېروو تر څو پورې به په دې چوپال کې یا په تیاري ځای کې ناست دې ملنګ ورته وایي چې زه داسې کار وکړه چې زه ځم ښار ته زه وځم او ته داسې کار وکړه چې ته خاوره وکنه ځای لږ برابر کړه او خټه جوړه کړه چې تا خټه جوړه کړه نو زه به راشم نو زه به بیا کاڼې او ګټې راټول کړم زه به ترې دیوالونه ووهم یو کوټه به ترې جوړه تا له به یو کوټه جوړه شهزادګۍ ورته وایي چې ټیک ده شهزادګۍ لګیا شوه یو ځای داسې جارو را جارو ښکلی پاک کړ او په هغې کې بیا د هغه وخت مطابق داسې 400 اوزار وکړه کشۍ وکړو او که هر شی چې ورسره وکړو په هغې باندې لګیا شوه خاوره یې راکنله چې لږه کودایي هغې وکړل لږ ځای یې راوکنسته نو څه ګوري چې په دې خاورو کې لاندې دروازه شنه راښکاره شو شهزادګۍ حیرانه شو چې پروردګار ته خو خاوره د ځمکه ده په دې کې دروازه څه کوي ښه ښکلې لکه د محل یا د کمرې دروازه نور د دغې دروازې ګیر چاپېره ځایونه یې وکنسته نو څه ګورو چې هر ښکلی دیوال دی ګیر چاپېره یو خوا هم دیوال دی بل خوا هم دیوال او په منځ کې دا دروازه لګېدل شهزادګۍ نور هم حیرانه شو دې دروازې نه خاورې ماورې لرې کړې صفا را صفا یې کړه دا دروازه یې کولاو چې دا دروازه یې داسې کولاو کړو نو څه ګورو چې دننه یو لوی غار دی یو لوی غار دی په شکل د کمرې کې یو غټ حال دی او چې دا شهزادګۍ ورته ننوته نو چې ګوري هر طرف ته دا قیمتي کاڼي پراته دي دا قیمتي زر جواهرات پراته دي دا د سرو اشرفۍ پراته دي خو چې د دنیا څه قیمتي مال جواهرات دي په دغې کې پراته دي او دغه دومره یو غټ یو حال دی یو دومره غټ غار دی دومره غټ ځای دی چې دا شهزادګۍ پکې ګرځي خو طرف ورته نه معلومیږي اخر چې د دې اخر سر کم یو او په دې غار کې یا په دې کمره کې رڼا ده او رڼا د څه ده چې په دې کې قیمتي هیرې او جواهرات پراته دي نو هغه داسې پړق کوي چې د غار دننه پړق پروت دی سړی وایي چې په دغه وخت کې کوم د دغه وخت لیمپونه یا مشالونه پکې لګېدلي دی پکې بلیږي شهزادګۍ حق حیرانه شو بیا یې داسې کار وکړو چې دا شهزادګۍ په لیدلې لار واپس راووته ولې چې د دې غار یا د دغې حال د دغې کمرې ورته بل سر معلوم نه شو په دې کې چې دا کوم مال دولت کوم جواهرات د دغې حد ورته معلوم نه شو بیا داسې کار وکړو دی چې کوم د اشرفو کوم ځای کې د سرو د اشرفۍ پرتې وې د دې نه یې لپې ډکې کړې او په خپله جولۍ کې خپله جولۍ ته ډکه کړه او واپس راووته دا دروازه یې واپس بنده کړه کومه خاوره چې ترې رااړولې هغه یې په واپس واړوله او خټې مټې یې پرې واړولو ځای برابر چې کله مازدیګر دا ملنګ راغی کله د بابا راغی نو هغې ته تپوس وکړو چې تا خو خاوره نه ده که نه دې شهزادګۍ ورته وویل چې بابا داسې کار وکړه چې خاوره په ځای پرېږده ته داسې کار وکړه چې دا د سرو اشرفۍ واله هغې هغه جولۍ ډکه کړي دا د سرو اشرفۍ واله دا له ځان سره کړه او دومره نوکران دومره مصریان ګیلکاران دومره مزدوران دیاړي بې حسابه دی ورته ووایي چې دا دومره راټول کړه دا اشرفۍ والا بابا چې د سرو اشرفۍ ولیدو نو هغه وایي چې په دغه د دنیا مخلوق راټولېږي او ته داسې کار وکړه چې دا والا او په دې ځای باندې یو عظیم الشانه محل زه جوړوم بابا هم پوه شو چې ځه دې له به چېرته خدای څه خزانه ورکړله بابا ولګېد ملنګ ولګېد د دې چې څومره خواهش و د هغې مطابق مصریان او نوکران او خادمان دا راټول کړی شو د دې د خواهش مطابق نقشه تیار کړه شو دې چا نقشه خوښه کړه نو په دغه ځای له پاسه چې کوم ځای دغه دروازه وه کوم محل کوم د خزانې هغه لار چې وه په دې باندې
شهزادګۍ دپاره یو لوی عظیم الشانه محل جوړ کړی شو. او د هغې نه علاوه شهزادګۍ خو بیا په دغې کې اوسېده، د هغې نه علاوه ګیر چاپېره مهمانخانې جوړېږي، د میلمنو د پاتې کېدو ځایونه، هوټلونه وغیره جوړېږي، نور د سهولیاتو چې کوم د عام د غریبانو خلکو دپاره چې څه ضرورت و هغه څیزونه جوړېږي لګیا دي. دا خبره د بصرې باچا ته ورسېده، چېرې په پلانکي ځنګل کې داسې څوک شهزادګۍ ده او داسې عظیم الشان محل یې جوړ کړو، مهمانخانې یې جوړ کړو، نور هوټل یې جوړ کړو، د قسمه قسم عمارتونه جوړوي لګیا او داسې عمارتونه چې د حیرانېدو دي. بادشاه په اړه کې شوق راوچت شو، یاره دا به څوک او څوک به نه و چې دا داسې محلونه جوړوي او چې دا دومره مال دولت ګوره چې دا ورته کمې راغله ده کمې نه ده چې دا څوک. بادشاه بیا یو خادم له پیغام ورکړو، هغه یې ولېږه شهزادګۍ ته، چېرته دغې شهزادګۍ ته دا هر څوک چې د دې ته دا پیغام ورسوه چې بادشاه ستا دی د درتلل غواړي، ستا محل او ستا چې کوم دغه دی دا لیدل غواړي، ستا سره ملاقات کول غواړي. شهزادګۍ چې دا خبره واورېده، د هغې خو پلار و، شهزادګۍ چې دا خبره واورېده ډېره خوشحاله شوه او واپس یې باچا ته دا پیغام راولېږه چې یاره ستا قدم خو که زمونږ په ځای کې ولېږي دا به زموږ د خوشقسمتۍ خبره وي، ستا مېلمستیا که موږ وکړو خو دا خو به ډېره ناشنا خبره وي، ډېر د خوشحالۍ خبره به وي زموږ دپاره، او ته که هر کله راتلل غواړې نو موږ تاله دعوت درکوو ته راشه. باچا چې دا خبره واورېده نو دعوت یې قبول کړو، د هغه ځای نه په خپل عظیم الشان په دغه کې را روان شو، دا نوکران او دا خادمان او دا دغه ورسره د لږې ډېرې تحفې هم د ځان سره راواغست. خو دی چې کله د دغې شهزادګۍ د عظیم الشانه محل ته راننوت، د دنیا قسمه قسم وینځې جینکۍ چې کوم دي نو دا ګیر چاپېرې د په ده باندې دا ګلونه راشیندي او نور چې کوم دی نو دا د هغه وخت مطابق دغه ډول باجې او نغارې دلته غږېږي لګیا دی. دی حیرانه دی چې یاره داسې عظیم الشان مېلمستیا خو تر اوسه پورې ما نه ده لیدلې چې باوجود د دې چې زه باچا یم. خیر خو دی په دې حیران دی، په دې اړه کې سوچ کوي چې دا اخر څوک ده دا شهزادګۍ، د کوم ملک ده، د چا لور ده، د چا نه ده، د کوم ځای ده. څنګه چې دی دې محل ته دننه ننوته، دا لور ورته مخامخ ولاړه وه چې څنګه یې دا خپله لور ولیده، هغه حیرانه شو. دې لور ورته وایي چې بابا زه هم هغه ستا لور یم چې تا د خپل دربار نه د خپل محل نه په دې خبره راویستی یم چې تا ته ما ویلي چې دا هر څه خدای کوي. ته وګوره تا زه د خپل دربار نه د خپل د آرام نه د خپل سهولت نه د خپل دغه نه زه راوویستم او تا ته ما ویلي چې د چا په نصیب کې خدای د شهزادګۍ ژوند لیکلی، د شهزادګۍ نوم یې لیکلی، مال دولت یې پکې لیکلی، نو هغه په دې نه چې هغه د یو بادشاه لوري، په دې نه هغه له خدای هسې هم ورکوي او دا د خدای کار. ته ګوره بابا، ته پلاره وګوره، تا ته ما ویلي زما خبره صحیح ده که نه. بادشاه په خپله خبره پوه شو، په خپله غلطۍ پوه شو، خپله لور یې ځان ته رانږدې کړه او څه مې ورته وژړل او ډېر ورته خوشحاله او بیا د خپلې لور نه معافي وغوښته چې یاره لورې ته په خپله خبره صحیح وي، خپله ستا خبره حقه وه، واقعي دا هر څه د خدای په لاس کې دي، دا هر څه د خدای کارونه دي، دا د یو انسان د انسان کارونه نه دي. او بیا یې پسې خپلې بقایه شپږ لوڼه او خپله ښځه یعنې د دغې شهزادګۍ مور هم راغوښتو، د هغه هم ډېره لویه مېلمستیا وشوه، د دې خپلې خور سره نورې خویندې مې یو شو، ډېر ورته خوشحاله وي. خیر خو د دوی مېلمستیا وشو، هر څه دغه وشو، بیا وله دغې شهزادګۍ د دنیا مال دولت قیمتي تحایف چې کوم د خپل پلار له د خپلو خویندو له د خپلو مور له د ټولې مېلمستیا هر څه وکړه، بیا لاړ. کله چې د بصرې باچا بیا وفات شو نو د دغه باچا خو زامن نه او بل د دغې که به دا کشره کوم دا شهزادګۍ چې وه د باچا دا کشره لور نورې خو واده شوې وي، نو بیا دا خلک په دې شهزادګۍ پسې راغلې چې یاره د باچا زوی که نشتی خو ته چې کومه سخي کوم سخاوت تعالی خدای درکړی او ته چې کوم هوښیار او کوم رحمدلی زموږ د باچا زوی ته ضرورت نشته، خو بس ته بس نن د بعد به ته زموږ د ملک باچا هبی او ته به زموږ ملکی او زموږ ملک تا ته حواله. د هغې نه بعد دا ملک بصره چې کوم دی نو دې شهزادګۍ ته حواله شوه او دغه د شهزادګۍ مال دولت چې
تا ته قصه وکړه شو چې داسې یو حال دی داسې یو غار دی چې د هغې نه سر معلومیږي او په هغې کې چې کوم قیمتي کاڼي هیرې جواهرات د هغې څه قیمت نشته د هغې څه تعداد نشته نو دغه یو لازوال او نه ختمېدونکی دولت خدای دې شهزادګۍ له ورکړی نو چې دی په غریبانانو به مسکینانو نه خوري نو څه به پې کوي او دغه یو راز دی چې دا له خدای ورکړه ولې چې په دې کې د سخاوت ماده وه د سخاوت ځای و پکې نو ځکه لکه دا چرې بخیله وې د جمع کولو شوق وې او د خرڅ کولو د هغې نه وې نو داسې سړي له خدای ورکوي هم نه درویش چې د نوکرې یا کومه چې دایي وه د شهزادګۍ د هغې نه دا خبره واورېده نو ړی په ځای شو بیا شهزادګۍ ته وویل چې شهزادګۍ داسې کار دی اوس زما مطمئنه شو زما په ځای شو او بس زه اوس په خپل تکل باندې وځم تا چې کوم شرط یې خیر ستا چې کوم حق مهر دی د هغې د پوره کولو دپاره هر څه چې کېږي زه به ځم او د دغې راز نه به دا پرده اوچتوم چې دا څه راز دی د دغې راز حل به تاله راوړم او خو ګوره دا خبره به واورې چې ته چېرې د خپلې وعدې نه بیا ونه خوځې چې تاله زه د دغې راز جواب راوړم او ته بیا وروسته وایې چې نه یا خوا یا دې خوا چې ته بیا په خلاف ورزي ونه کړې شهزادګۍ ته وایي چې نه خلاف ورزي به چېرته هم نه تا زما شرط پوره کړو تا زما حق مهر پوره کړو په هر حال به زه بیا ستا سره واده کړم درویش روان شو د هغه ځای نه ووتو او د ملک نیمروز په طرف روان شو روان ډېر وخت بعد چې د نیمروز ملک ته ورسېد ننوت نو څنګه چې ورته سوداګر کیسه کوله دوی حق حیرانه شو چې څه ګوري چې هر سړي تورې کپړې اچولي که زنانه ده که نارینه ده که لوی ده که وړه خو چې ګوري چې توره جامه هر سړی خفه دی هر سړی په فکر کې دی په سوچ کې ډوب دی ته حیران دی عجیبه ورته دا قصه یې د مخکې نه اورېدله خو اوس یې په سترګو ولیده نو ډېر عجیبه ورته ښکاري څوارلسمې سپوږمۍ شپه شوه هغه شان دا خلک روان دی یو طرف ته جمع کېږي چې څنګه ورته خزانچي قصه کړه دی پکې هم روان شو دی خو په دغه تکل راغلی چې یاره به د خبرې راز معلوم دغه شان خلک ګیر چاپېره روان دي دغه شان ولاړ دي باچا راغی باچا هم ولاړ دغه شان د یو طرف نه چې ګورو نو یو ښایسته یو ګبرو جوان یو پهلوان چې کوم دی نو په آس باندې ناست دا دوړې خېجې را روان دی په لاس کې ورسره توره ده او راغی ودرېد ده چې دا نوجوان ولیده ده چې دا حال احوال او دا قصه ولید دی داسې حیران ورته ګوته په خوله ولاړ دی چې دا څنګه چل دا څه قصه ده د ده د مخې هر څه وشو یو غلام قتل کړی شو د یو غلام سټ ووالی شو او دغه جوان چې کوم دی واپس په دې خپل آس کېناست لاړ روان خلک واپس شو او دی د هغې پر داسې حیران ولاړ دی هر څه تېر شوي چې کله دا خلک واپس روان شو نو یو کس دی وړه خو چې هلکه ته څه کوې واپس کېږه دی بیا سخت خفه چې خو راغلی د څه دپاره م او داسې حیران او داسې ګوته په خوله پاتې شوم چې اډوپا ته راته ونه لګېد یو ته یې مینت شروع کړو چې یاره ته ماته د دې خبرې راز وښیه بل ته یې مینت شروع کړو چې ته ماته حال ووایه چاله د مال دولت ور لالچ ورکړو چاله د خزانو لالچ ورکړو خو هېڅ سړي و هېڅ چا ورته کیسه نه کوه دی بیا سم خفه و چې سړیا دونه حیرانه شوم چې هغه هر سره نه په ځای پاتې شو اوس په بلې څوارلسمې شپې ته به انتظار کول غواړي په هغې کې 15 ورځې دي 14 ورځې دي بلې څوارلسمې ته اوس دا ورځې شمارئ نو چې کله 14مه شو بیا هغه شان خلک راټول شو باچا راټول شو بیا هغه شان دا هغه جوان چې کوم دی نو په آس باندې ناست دی توره ورسره په لاس کې دا دوړې خېجې را روان هغه شانتې عمل بیا وشو لکه څنګه چې به هغه تېر عمل کېده بیا دا جوان ولګېد غلام نه سټ و په توره دا خلک جاړي دا ډراکارې خېجي او دغه جوان بیا په آس کېناست او روان شو څنګه چې دی روانېده دغه شان پسې دې درویش منډه کړه چې څنګه پسې دې درویش منډه کولو نو دا خلک پرې ورپڼ شو چا د لاسو نه چا د خپو نه راونیو ده ته وي چې څه کوې لیونی شوی که مازغه دې خراب شوي دي په تا څه چل شوی دی مرګ راغستی د ژوند نه دې زړه موړ شوی دی په دې ده پسې منډه ویې ځان پرې وجني لنډه خبر دا چې د ژوند نه دې زړه تورې شوی دی زړه دې تورې شوی دی مونږ ته وایي چې مونږ دې مړ ولې په هغه پسې منډه دې درویش څه زور وکړو پرې نه خو درویش ورته څه مینتونه وکړه ځکه تاسو ما پرېږدئ په خپله ما ته قیصه نه کوئ حل راته وایئ نو هغه ته مې پرېږدئ نه چا پرې نه درویش غوسه هم و قار هم و او حیران هم و
بلې 14مې شپې ته بیا د روژې په شان یوه ورځ شماري چې کله به دا یوه ورځ تېرېږي د اختر په شان چې کله 14مه شپه شوه بیا نو ده بیا هسې چل وکړو چې ده چې کوم ځای کې دا خلک کوم میدان کې به دا ګڼه راټولېده نو دی هلته لاړ دی لاړ او د کوم ځنګل نه کوم په طرف باندې چې به دا جوان راته په کومه په هغه لاره کې ودرېد کله دا جوان راغی هغه تېر ځل په شان قیصه وشوه سړی پکې مړ کړی شو خلکو هغه جړا ډرقه وشوه دی واپس په اس باندې کېناست روان شو چې څنګه دی په اس روان شو په څنګه دی په هغه لار واوښتو بس ده به چې ورمنډې کړې دی پسې روان چې دا ځوان چې د هلک چې د څه ځای پورې لاړ ده ته پته ولګېدې چې شاته راپسې څوک را روان دی نو ډېر په قهر کې او ډېر په غوسه کې په واپس راوګرځېد او په ده باندې یې توره واړوله چې توره واړوله نو ده ورته سټ کته کړو ده ورته ویل چې زه درویش یم داسې ملنګ یم او خاص ستا د ملاقات دپاره راغلی یم ستا دغه دپاره راغلی یم بل څه اراده مې نشته نو دغه ځوان ورته ډېر غوسه شو ډېر په قهر کې ورته چې اوس به دې مرګ راغستی که څه چل دی اوس به د نساټ والا هغه اخوا ځای به پروت او ته ټیک خپل مرګ راغستی بل څه اراده دې نشته او داسې کار وکړه ده ته یو خنجر راولي په دې خنجر باندې قیمتي په دې خنجر کې قیمتي کاڼي لګېدلي او قیمتي چې کوم د هغه وخت چې څه ښکلي کاڼي پکې لګېدلي د ده مخې ته راولي او ده ته وایي چې داسې کار وکړه چې دا خنجر واله او ملک نیمرود چې کوم باچا دی هغه له ځان ورسوه چې ته څه غواړې ستا څه ارمان هغه به پوره شي او ځه خپله لاره ونیسه او ځه او اوس به مې د نساټ والا اخوا ځای به پروت دې ملنګ خو دغه خنجر راواخیست خو دغه څنګ سړی روان شو ده پسې بیا منډې کړ چې ده پسې بیا منډې کړ دا سړی پسې بیا راوګرځېد ډېر په قهر کې ډېر په غوسه کې او دا توره یې پرې راواړولې وي چې ته ټیک خپل مرګ راغستی ستا بل څه اراده نشته دې درویشو ته بیا سټ کته چې که وجنې مې خو مړ مې که خو زه ستا ملاقات له راغلی یم ستا دغه له راغلی یم واپس کېږم نه دغه ځوان ډېر په قهر کې ډېر په غوسه کې واپس دی خپل اس ته وختو بیا روان شو دوړې خېجې روان دا درویش چې کوم دی نو دی پسې ځان له روان د ځنګل په منځ کې یو غټ محل دی یا یو غټه بنګله ده یا یو عمارت دی یو کور دی د هغې نه ګیر چاپېره یو دیوال چې تاو شوی دی د هغې صرف یوه دروازه ده کله چې دغه هلک لاړ دلته دروازه کولاو کړی شو او بیا بنده شو درویش بهر پاتې شو درویش ورته حیران دی چې پروردګاره اوس به څه کوم اوس به دلته ننوځم څنګه اوس به زه راز څنګه معلوم خبره به څنګه معلوم په دې کې یو نوکر راغی او درویش ته وایي چې راځه ته یې غوښتی راځه دننه دا درویش دننه لاړ نو څه ګوري چې د دنیا نوکران دي د دنیا خادمان دي مخکې روسته کېږي څه اخوا څه دېخوا او دا هلک په یو باغچه کې په یو باغ کې په یو تخت ناست دی په دې کې اوس ناګهانه شور شو چې ناګهانه شور شو نو دا چې څه غلامانو څه نوکرانو دې ټولو منډې کړې ځای په ځای کوټې دي یا کمرې دي یا هر څه چې دغه ته ننوتو دا دروازې په ځان پسې رابندې کړې دې درویش هم منډه کړی او کوټې ته ننوتی چېرته دا څه قیصه ده داسې رواج یو کمرې ته ننوته غلی غوندې کړو د هغې نه کب تماشه کوي په دغه ځای کې ویلی کېږي چې یو ځناور دی یا غویي دی یا اس دی او دغه هلک په هغه اس باندې راایښي دي وهي په دغه غویي باندې دغه غویي چې کوم دا لوی ده دا ورانې چغې وایي چې دا ملک ورانې د دې هلک د دې درویش د دې چغو د دې دغه د لاسه دا اړه ارې شو چې دا څه قیصه ده بیا دې بهر ته راووته چې کله دا چغې سورې دا قیصه ختم شو ټول بهر ته راووته دغه هلک بیا دا درویش راوغوښته چې درویش راولئ درویش لاړ هلک په باغچه کې ناست دی ورته مخې ته کېناست درویش ته وایي چې ته څه شي له راغلی درویش ورته بیا د سر نه واله دی ښه پورې ټوله قیصه وکړه چې یاره دغسې د بصرې د شهزادګۍ په شوق پسې تللی ما شوق دونه سیوا شو چې عشق ته ورسېد بیا مې هغې ته د واده پیغام ورکړو نو هغې راته داسې شرط کېښودی چې یاره ته د دې خبرې راز به راوړې دغه زما د واده یا د نکاح مهر دی ته به اول دغه پوره کړې نو د هغې نه بعد به زه ستا سره واده کړم دغه جوان چې دا خبره واورېده نو سر یې کښته کړو په ژړا شو ده ته وایي چې ښه ته هم د عشق په غشي لګېدلی یا د عشق په دغه د اړه زخمي شوی او په ژړا شو دا خبره چې دي
هلک وکړه نو دې درویش ته پته ولګېدې چې یاره دا هلک چې دی دا ځوان چې دی نو ټیک د ده په اړه څه غټ ارمان دی څه غټ مراد یې په اړه پروت دی څه غټ داغ د ده په زړه پروت دی او کیدای شي چې زما په شان هم د ده په اړه د عاشقۍ داغ یا د محبت داغ دی هم د دغه شان څه د لاسه دغه دی خفه دی دې درویش دې هلک ته ښه صفا خبره وکړه چې داسې کار وکړه چې ته ماته خپله قصه وکړه ته ماته خپل دړه حال بیان کا نو زه به لاول د خپل کار نه به ځم او ستا چې څه دړه مراد دی ستا چې څه مسله ده زه به ستا کار لاول پوره کوم چې کله ستا کار پوره شي زه به هله د خپل اړه په خپل مراد پسې په خپل دغه پسې به بیا ځم خپل ارمان به پوره کوم ته ماته لاول خپله قصه نو دا به د 4 درویش دریم قسط په هغې کې تاسو قصه واورئ د بل قسط کې به انشاءالله ګورو چې دغه کم دا جوان چې دی کم دا حیرانونکی جوان عجیبه یا پوره اسرار جوان چې کم دی نو دی د درویش ته خپله څه قصه کوي د په اړه څه ارمان دی په ده څه تېر شوي دي او دی به ده ته څه قصه کوي چې یاره څه چل شوی ده د څه ته وجې دا داسې یو عجیبه کیل یا یو عجیبه لوبه دی کوي لکه یاره دا څه لوبه ده د دغې راز به ښکاره کېږي انشاءالله په را روان قسط کې په را روانې ویډیو کې اوسنی قسط یاره ډېر زیات وکړل شو بوتلو هم ما خلاصې کړې نو بل قسط کې انشاءالله دا قصې به تاسو کوو هېڅ چېرته به نه ځئ زما سره اوسېږئ ښه ده او آباد اوسئ د الله په امان